د جومات په فیضارځای کې یو سپینګیری بابا ناست دی، دواړه لاس یې لپه کړي، د الله په نامه غواړي، د الله نه یې نه غواړي څوک سوره نه کي او تیر شي. څوک وایي بل څه کار دې نشته چې د سوال رزق ته ناسې جوماتونه خو نور هم شته، چېرته بل جومات ته لاړ شه. جوماتونه خو نور هم شته، چېرته بل جومات ته لاړ شه. دغه ستغې سپورې اوري، دغه تکې تورې اوري، د بابا سترګې شرمېږي خو د لوږې نه مړ کېږي. یا رحمانه یا رحیمه یا خالقه یا رازقه یا جباره یا قهاره او توبه پروردګاره. دا تصویر خو سړی وجني، دا کافر خو سړی وجني، دا تصویر هم عجیبه دی، مصور هم عجیبه دی. زه یې خواله ورنږدې شوم او پوښتنه مې ترې وکړه څه دې حال دی بابا جانه، څه دې خیال دی بابا جانه. ویلې نورې کیسې پرېږده خو بس دومره روپۍ راکړه چې پې زهر ځان له واخلم او د ځانه پې ځان خلاص کړم. ویلې نورې کیسې پرېږده خو بس دومره روپۍ راکړه چې پې زهر ځان له واخلم او د ځانه پې ځان خلاص کړم، د ایمانه پې ځان خلاص کړم چې دا ستغې سپورې نه اورم، د انسانه پې ځان خلاص کړم. د ګړنګه ګزار شوی خودکشۍ ته تیار شوی، مطلب دومره ستړی شوی، مطلب دومره ازار شوی. د یو غم د زغملو حوصله ورپکې نه وه، د یو غم د زغملو حوصله ورپکې نه وه. ما قرض شراب څکلي و، نشه ورپکې نه وه. حیرانم په ګودر کې پیغلې وي او شور یې نه و، خو وروستو مې رایاد شو چې هغه ورپکې نه وه. حیرانم په ګودر کې پیغلې وي او شور یې نه و، خو وروسته مې رایاد شو چې هغه ورپکې نه وه. ما داسې لاش هم ښخ کو چې سر و تنه یې نه وه، ما داسې مونځ ادا که چې سجده ورپکې نه وه. دومره غوسه دی چې توبه مې د خان څه نشه کوي، دومره غوسه دی چې توبه مې د خان څه نشه کوي. ما لږ خبر کوي چې زما دا جانان څه نشه کوي. هر وخت ټالی، هر وخت مستی، هر وخت سوچه موسیقي، دا جینۍ وپوښتئ د دې دا پیزوان څه نشه کوي. هر وخت ټالی، هر وخت مستی، هر وخت سوچه موسیقي، دا جینۍ وپوښتئ د دې دا پیزوان څه نشه کوي. چې په سرونو یې ګرځول، په هغوی سر وګرځو، په ایوانونو کې دا ناس مشران څه نشه کوي. چې په سرونو یې ګرځول، په هغوی سر وګرځو، په ایوانونو کې دا ناس مشران څه نشه کوي. د ګوړې چای یا د کاوې سره د ګوړې چکۍ، دومره خبر یم چې زما منیر جان څه نشه کوي.